मैं खुद 5 दफ़ा गई हूँ खुदकुशी का सोच के कि नहीं मैं खुदकुशी करूँ, फिर ईमान आ जाता था कि क्यों, अगर आज मैं भी फाइट ना करूँ तो इस ग्रुप तक कौन पहुँचेगा। मैं जरदारी साहब को आज ये कहना चाहती हूँ कि जरदारी साहब, मैं 4G और 5G के दौर में स्कैम घर में ब्लर अपनी न्यूड वीडियोस के साथ ज़िंदगी गुजार के जंग लड़ रही हूँ। क्या आज तक किसी औरत ने ये हिम्मत की होगी? मर्द नहीं कर सकते। السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو په پروګرام چاپیرچل کې درته زه حضرت یوسف هرکلی ویم. په دې پروګرام کې نن زموږ سره ډیر یو خصوصي ګیسټ دی. د هغوی چې کوم زه به دا ووایم چې عزت دی په هغې باندې حرف راغلی دی. د هغوی نه چې کومه یوه زنانه ده سونیا شیزیل، هغې نه قابل اعتراض ویډیوګانې جوړې کړې شوي دي. د هغې په کور کې، په باتروم کې، په بیډروم کې، په هر ځای کې د هغوی دعوه ده چې کیمرې لګولی شوي دي خفیه. د هغوی دغه کیمرو چې کوم فوټیج دي وروسته د هغې په ذریعه باندې دوی بلیک میل کیږي. د دې چې کومه عهده ده نو هغه پرنسپل وومن ووکیشنل ورکرز ویلفیر بورډ ده. دوی اوس د دغه عهدې نه استعفا هم ورکول غواړي، خو چې کوم خلک دي نو هغوی چې کوم د دوی سره څه مواد دي د دوی په لاس کې چې کوم راغلي دي د هغې د ویرې نه دوی اوس د دې دغه استعفا هم منظورول نه غواړي، قبلول نه غواړي. نو د دغه چې کومه زنانه ده د هغوی سره به خبرې کوو. سونیا شیزیل صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. دا راته ووایئ چې ستاسو مطلب دغه سلسله د کوم وخت نه شروع شوله چې ستاسو کیمرې چې دی هغه په کور کې سیټ شوي، په بیډروم وغیره کې سیټ شولې، دغه د بلیک میلینګ سلسله د کله راسې شروع شوله؟ زموږ کتونکي چې دی هغوی خبر کوي. پښتو خو سم نه راځي نو لاس پښې به لږ ماتو خیر دی خو ګپ شپ هم وي. دا بلیک ویب یو ویب سایټ دی د کریمنلز. هیکینګ چې کوم دی فیک ډیجیټل میډیا هیکینګ شوی دی. نو هیکرز خو راځي فیسبوک اکثر هیک شي، لا ګوګل اکاونټ، داسې هر چاته پرابلم راځي. نو چې زما دا هیکینګ وه دا ډېر سینسټیو ایشو دی، ولې چې زما فادر چې کوم دی ایکس ډایرکټر جنرل ټیکنیکل ایجوکیشن کې پی ګورنمنټ، ایکس سیکرټري ورکرز ویلفیر بورډ کې پی. دوه ګورنمنټ سره یې وخت تېر کړی دی، یو خو ایم ایم ای ګورنمنټ سره مشرف دور کې، بیا پیپلز پارټي سره زرداری صاحب دور کې. نو د هغو ډیټا چې کوم وه د امپلایز اپوینټمنټ نور هم چې کله چې د پی ټي آی ګورنمنټ رالو نو پرویز خټک صاحب ذاتیات لږ راله. مخکې خو لږ وخت داسې وه چې ښه تېر شو نو د خپل کارونه مارونه پرې وکړو. نو یې نه پس اوس 10 کالو شو نو 3 کیس نه اوس 6 کیس یې جوړ کړو. نو ثابت جو هم نه شو. نو هغوی اوس په جیل کې دي ستاسو؟ نه، اوس خو په بیل دي. خو ټولو نه زیات ریمانډ هم چې نیب کې تاسو وګورئ که نه پریویس ریکارډ کې، نو ټولو نه زیات ریمانډ هم د طارقوانو 48 ډیز. ذاتیات هم دونه و چې ډېر افیسرز چې و دوی اریسټ کړی و. نو طارقوان پکچر چې کوم وه باقاعده جیل کې سلاخونو کې هم دوی پکچر هم اخبار کې هم ورکونو. ډېر زیات یې ذاتیات کړی و. هغې ټایم کې اصلاح کیس دا هم روان و. نو ډېر سینسټیو هغه ایشو وه. نو نیب جج، ایکس منسټرز، دا ټول ډیټا ما سره وه چې ولې ضمانت لپاره موږ به اپروچ کولی. داسې زه کې یونین چیرپرسن یم خپل ډپارټمنټ. نو فیمیل هراسمنټ ډیټا ټرانسفر چې څوک منسټر اپروچ کوي، لا ډیمانډ کوي، لا څوک افیسر، نو دا ټول ډیټا زما موبایل کې و. مونږ خو کلیر چیټ وکړو، مونږ خو دا وایو چې بس کلیر چیټ سره موبایل کلیر شو. صحیح دی. نو زما موبایل چې وه دا هارډویر سپورټډ وه.
نو دا راته د سنسټیو هیکینګ کې معلوم شول چې زه ایجوکیشنسټ یم ایونینګ کې زه خپل بزنس هم کوم وانس کاسمیټک نو ایډیټینګ کار به ما خپله کولی چې یعنی 1000 نه زیات بیوټیشن سټوډنټس فیمیل زیټ هم را سره نو ما به ایډیټینګ کار کولی چې دا ډیټا هم لیک آوټ نشي که نه نو ځکه زما موبایل کې چې چینجینګ راتلو نو په دې زه پوه شوم چې دا خو زما اکاونټ شا سره دی نو 3 کالو نه زما موبایل کې ډیفرنٹ چینجینګ راتله صحیح نو هغې کې د بلیک ویب پورې زه اوس ورسېدم دې کور کې زما شفټینګ شوی دا جنوري کې تاسو اوس موجوده وخت کې چېرته اوسېږئ ډینز اپارټمنټس یونیورسټي ټاون کې ښه جي ښه نو شل ورځ خو ماله مخکې هم انکار وکړو مینیجر چې ما کور چا بل له ورکړو ډفرنټ بهانې هم کولې که نه کور هم زما خپل کور دی یو کې اوسېږي نو لیټ هم راته میلاو شو صحیح بیا چې میلاو شو نو کله ویل چې اوس الکټریک کار کېږي پکې اوس پلمبرینګ کار دی ډفرنټ بهانې نو مطلب یې دا و چې دوی د کور چې دی وانخلي دلته نه ووځي که څه مطلب نه دې کې د بلیک ویب چې کوم دی د هغې مین پرپز هم دا وي چې دا هم تاسو پرسنل ډیټا 3-4 کالو مخکې نه دوی تاسو پرسنل اکاونټ کې راشي ټول فون بک مخکې هیک کړي بیا ستاسو وټساپ پورې دوی رسایي واخلي بیا دوی ته معلوم شي چې کوم ستاسو داسې فرینډ دی چې تاسو سره نږدې و هغې سره کوم معلومات دی اوس هغه ستاسو سره مس انډرسټینډینګ شوی ده لږ دښمني شوی ده بیا هغه دوی ټیم را سره جوړ چې کوم خفه شوی وي فیملی ممبر زمونږ ډیټا لیک کولی شي مطلب بیا دوی ټیم هم را سره جوړ کړي بیا چې کوم فرینډ تاسو پورې رسایي راکړي هغه کسان دوی استعمالوي نو زما لایف داسې دی چې زه ډېر زیات سوشل یم منیسټرز MNA د بیوټیشن فیلډ کې هم ارګنایزر یم نو سوشل ورک مې ډېر کړی دی نو زه خپل پرسنل لایف چې کوم دی دا چا سره شیئر نه کوم وہ کہتے نہیں فرینڈز میں ہوتا ہے نا کہ گپ شپ میں بس گیدرنگ ہوتی ہے لیکن میرا بس جہاں کام ختم بس اکیلا ټایم تنهایی خود گزاری صحیح دوی چې ریډ وکړو نو زما پرسنالټي نو بیا فیک هزبینډ یې م راوستو ٹھیک છે فیک هزبینډ کې بعد نو ما خپل چې فاینانشل د حالات ډیفرنټ کور کې مخکې زما ډایورس شوی و زما کزن دی نو خور هم زما بابي دی زما کزن هم د یو فیملی دی نو 6 کال خو ما چاته غږ نو کو چې زما ډایورس شوی دی کوم چې ټریپډ هزبینډ زما لایف کې رالو نو زما ابو خفه شو چې سره دی نو بس دی کې یو کال تیر شو بل کال کې زموږ حال بس حالات نه سم جوړېدو نو ابو راته خوله وکړو دې کس ته معلوم کوم چې مین کریمنل دی د ډایرکټر جنرل دی جرنالست ایسوسیشن نو بلیک ویب ماسټر مایند چې کوم دی دا کریمنل دی زما نکاح فادر دا و څنګه چې زموږ میډیا پیجز یې که نه سوشل اکټیویټیز موږ هایر کو په سیلري باندې نو ما ځکه ظفر سپاري سره رابطه مې کولې چې د دې مینیجر به څوک وي لا سوشل میډیا اکټیویټیز یا به ما سره رابطه وکړي نو زما خواهش و چې دریم فیسټیول چې کوم دی زما KP بیوټیشن فیسټیول د افغان TV کولیبریشن سره دی نو دې کې زه ظفر سپاري هم چیف ګیسټ راغلم نو هغې نه مخکې چې دی وکتلی چې اوس بس دا خو رانه لاړه چې پری پلان هزبینډ زما تلی و که نه ظفر سپاري په نامه د هغې فرینډ एकदम تصویر زما انباکس کې راغله نو 6 سنس مې راته دا وویل چې دا ټریپ څوک ما دا اوس ټریپ کوي لګیا نو ما ورته خپل وټساپ نمبر ورکو ما ورسره خبره وکړو چې او جي زه دا غواړم چې ظفر سپاري زما چیف ګیسټ جوړ شي ایونټ کې دا خو ظفر سپاري په نامه هغه زما لایف کې انټر شو 2-3 ورځې خبرې کو نو بیا دوستي خبره وشو بیا چې زه تا ته فاینانشل هم سپورټ کوم
داسې قسم نه و چې څوک عام کس دی پټرول پمپ مالک دی دوبۍ نه راغلی و 2 پټرول پمپ یې دی چارسده کې ادم خیال محمد چې کوم دی دا هم د چارسده نه دی زما یونین لیډر هغه هم د چارسده مین رول دی د دې کې نو هغه کس چې راله نو دلته ما چې اوس تاسو ته یو خبره وکړه که نه چې څوک کریمنل ستاسو لایف کې انټر شي نو لږ شان به بیا مونږ هم کریمنل جوړېږو نو او پورې به رسېږو چې زما عدت پیریډ و نو عدت پیریډ کې خو نکاح نه کېږي ٹھیک شو دې چې ما ټریپ کولې که نه دې ما ته وویل چې عدت پیریډ هم دی نو خیر دی مونږ 2 کسانو کې نکاح وکړو چې زه تا ته فاینانشل سپورټ در کوم که نه چې هغه حلال وي په مونږ باندې حرام وي زه ورسره اګري شوم ما ویل دا ټیک دی چې ما خو ویل چې زه کریمنل پورې ورسېږم صحیح نو دې کې ابو راته کور راکړو نو زما شرط دا و چې فلحال به زه دا نکاح آوټ نه کړم دې کس راته ویل چې زه به پېښور کې تاله به پټرول پمپ جوړم بیا به زه مخکې راځم صحیح دې کې ریګولر ما ډیفرنٹ ځایونو باندې مونږ کتلی دی پټرول پمپ لا زیات خو دې خو جست جوټ وویل که نه هر ځای کې سی سی ټي وي کیمره دی کتلی شي دا شیزونه نو رسایي دې راکړې ده ورته چې کوم فرسټ هزبینډ دې نه مخکې یو ټریپ هزبینډ میډیا ول راغلی ده زما موبایل ټول کلون اپ نه هغې وړی ده خپل موبایل کې صحیح ٹھیک شو هغې ټایم کې ما ته دا هغې وخت کې پته نه و چې دا کلون اپ صحیح که نه صحیح دی دا چې ما ریډ کو نو کلون اپ داسې چې یو ډیټا بل موبایل کې تاسو ایزیلی کنورټ کولی شي نو هغې کلون اپ نه ما نه ډیټا وړی بیا چې زما سلون کې کوم کیمرې فیټینګ شوی و که نه د هغې LED ټي وي دا ما نه چې زما کور ټي وي مات شو نو لږ وخت لا دا ټي وي ماله راکړه نو هغې ټي وي مې کنیکشن به م اوس دا به راځي هر شیز کې بیا یو موبایل زما زوی نوی موبایل واخیستو نو هغې زوړ موبایل چې به دی خپل زمن له وړی صحیح دی نو داسې 3 ډیوایس دی کور کې دی زما ګاډی وه سزوکي آلټو هغه هم دی خرڅ کړی وه بل ګاډی چې ما واخیستو نو هغه لیان هم دی خرڅ کړی وه مطلب ستاسو چې کوم خپل څیزونه هغه خرڅېدل شروع شو تاسو ته په فاینانشل بدل کې تاسو ته هیڅ هم میلاو نه 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 فاینانشل لاس نه د دوی مقصد هم دا و چې فاینانشل لاس چې راشي نو دا به بیا اکشن نشي اخیستلی صحیح پولیس کې لایر به پیسې وغواړي تاسو نه چینل ته به راځې لا پریس کانفرنس به کې هر شیز خپل رول یې کړه صحیح دی نو ځکه دوی فاینانشل لاس راته راکړو ما چې شپې کتلی نو ماشومان هم وده وو نیټ هم آف و نو نوټیفیکیشن هم راتله چې کار بلوټوث ډیوایس از کنیکټډ ما به ویل چې ګاډی خو ما خرڅ کو نو دا څنګه کار بلوټوث ډیوایس از کنیکټډ صحیح نو یې سکرین شاټ هم راسره دی نو دې نه زه شکي شوم نو ګاډی خو دواړو دې خرڅ کړی دی اوس چې انکوایري کېږي نو مخکې خو احتساب کور نه به کېږي بیا به زه CM پورې ځم لا PTI ګورنمنټ لا عمران خان پورې به ځم مخکې کور نه به سټارټ کوم صحیح ده چې فاینانشل لاس کې یو خو ګاډی لاړه بیا جولري هم لاړه ډفرنټ شیزونه بیا چې ټریپډ هزبینډ عدت پیریډ کې رالو نو هغې کولیبریشن چې به افغان ټي وي سره زما هغې کې یو ورځ مخکې د ما نه خفه شوه هغه هم زما ټیم ممبر و افغان ټي وي کې نو هغې ډېر فضول خبرې کولې بیوټیشن لپاره که نه چې داسې مساج سینټر دا نو زما عادت دا دی چې زه چې فیمیلز کې ناست یم نو فیمیل یم چې میل کې ناست یم نو میل یم ماشومانو سره ناست یم ماشوم یم نو ما هلته سټوډیو کې هم ورته وویل شټ اپ کال مې ورکړو چې مونږ فرینډز یو لا مونږ ټیم ممبرز یو نو داسې ولګر خبرې به نه کړې ما سره نو شپې هغې راته میسیج وکړو چې زه سهار ستاسو ایونټ کې نه راځم 14 فیبروري باندې زما دا ایونټ دې ایونټ کې هم ظفر سپاري رانلو دا میسیج وکړو
کوم چې دا جرنالیست اسوسییشن پریزیډنټ دی زما نیکا فادر هم دا و صحیح دی راته وویل چې زما فل ټیم راځي صدر هم راځي نایب صدر هم راځي تاسو دا صحیح LED دا چې کوم دی 70,000 90,000 چې خرچه راځي هغه به موږ سپانسر کوو بیا سپانسر هم رانه کړو هغه میسیج هم دې سره و اما چا چې ما ته بلیک میل کولې نو ما ټول میسیج به دې ته لیږلې لایک پلار لایک لالا چې دا ګوره دا فیمیل داسې کوي لګیا دا ما ته ټریپ کوي دا ما ته بلیک میل کوي ما ته دا معلوم نه و چې دا شیزونه دا یو ټیم جوړی لګیا دا په زما اگینسټ ځي که نه صحیح چې کوم زما MI نه چې ما کس راوستی و هغه زمونږ یو کلرک دی 15 کالو نه زمونږ ډپارټمنټ کې دی بالکل روډ په شان صحیح نو ما خور ته وویل چې داسې هیکینګ شوی دی خو دا ما ته سینسټیو ښکاري که نه دا عام هیکینګ نه دی وایي چې زما کارونه خرڅ شو کیمرې زما بند پروت دی نو بیا هم بلوټوث ډیوایس سره زما AC هم آن شي کیمرا سیسټم هم بلوټوث ډیوایس آن شي کیمرې سیسټم نه هر شي بلوټوث میموري کارت باندې شفټ کېږي لګیا زما ویل دا ما ته سینسټیو ښکاري نو د دې دوه روډ دی یو کنټرکټ MI کې دی نو دې راته ویل چې شاهرخ ته به زه ووایم میم هغه به ستاسو کور ته راشي نو دوی چې راله نو زما کور کې خو مخکې نه کیمرې و تاسو ته پته وه چې کیمرې دلته لګېدلې نه نه ما خو ټول موبایل ریډ کولی که نه چې بلوټوث کنیکشن دی یا بلوټوث سره موبایل خپله چارج کېږي لګیا ده چې زه چارج نه کوم 3% چارج یا 2 ورځو نه زما موبایل آن صحیح لا موبایل آف پروت وي چې زه موبایل آن کوم نو 70% چارج منټلی زه ډسټرب شوم چې دا څه چل دی نو دا شیزونه ما موبایل کې کتو نو سکیم دا راته معلوم نه دا کلرک راته وویل چې زما MI ول رور به راځي نو هغه به ګوري شپې چې راله نو چا چې هیک کړی و دا خیال لاله زما ډپارټمنټ ټیم دویم کیمرو کې وکتې چې دلته خو سینسټیو ٹھیک شو هغې راته چل وویل چې داسې به کې اپي چې موبایل به آن کې سکرین کمرو لایټونه به آف کې نو فرنیچر لاندې یا هر ځای باندې به موبایل سکرین ګرځي فلیش لایټ به آن کې کیمره به آن چې سور لایټ چېرته بل شي که نه بس هغه شیز به ته اوجد کې نو هغې کې بس کیمرې بیا هغې راته دا وویل چې دا فایبر فلیش چې کوم دی که نه فایبر فلیش سره دا سینسټیو هیکینګ کېږي نیشنل ایکشن پلان باندې چې زه اوس چې وایم لګیا م که نه آرمي چیف ته دا ځکه چې FIA کار نه وکړو سایبر کرایم هراسمنټ الټا ماله هراسمنټ کړی دی نو زه دې پاره وایم چې دا سینسټیو هیکینګ دی کس خپله وویل چې دا مونږ نیشنل ایکشن پلان باندې چې کار کوو نو های پروفایل کسانو ته چې سکیم وي نو موږ داسې لګو نو تاسو به کور کې دا سرچ آوټ به وکړئ نو صحیح ستاسو کور به کلیر شي نو زما په کې هم دا شیزونه وي لیزر کیمرې مایکروفون زما بیډ کې ستاسو په خیال باندې دا خفیه کیمرې چې وي دا چا لګولې وي لکه دا چې هغه ټریپ هزبنډ ظفر سپاري په نامه راغلی و چا چې عدت کې ما سره نکاح وکړو نو ای سره خو زما دا کړ دا هغوی سره ستاسو څومره وخت لکه مطلب پاتې شوي په نکاح کې جنوري اوس 8 میاشتو کې بس 3 میاشتو مونږ وخت تیر کړی دی دې کې هم دا ویډیوز جوړ شو هیکینګ شو مئی کې نو چې زه آرمي ته لاړم صحیح نو دا غوسه شوه چې پریس کانفرنس یې ولې کړی دی آرمي ته ولې لاړې دا لیډرشپ یې ولې وکړو بس ځکه زه شکي شوم آرمي ته تاسو د څه دپاره تللي وئ زه داسې تللی وم چې مخکې مې 31 مې ډایري نمبر هم را سره شته ما چې اپلیکیشن ورکو FIA کې نو FIA نه سنوايي نه شو یو محرر راله نو هغه په دې ریفرنس راله چې زما امی کزن دی انعام الله خان ګنډاپور د ډایرکټر جنرال د FIA نو هغې په نامه رالو اما نه لږ شانته معلومات واخیستو
ها ای کې د ذوالفقار مګسي لوکیشن ډیټیل و د هغې زمن زما چې هغه مخکې یو دوی ټریپ هسبینډ راوستی و هغه میډیا ور صحیح جی هغه بخوله راته وکړو او نو د هغې کوم ډاکټر سره هغې کار کولی ټي بي کنټرول پروګرام ډاکټر د ټول کې پي صحیح نو چې تله ذوالفقار مګسي کور کې د هغې زمن کور ته د چکري روډ باندې اسلام آباد کې دی ها نو د میډیا پرسن و که نه دی به ما ته لوکیشن لیکلی چې زه اچانک ډاکټر صاحب سره لاړم نو هلته چې بس د دوی خپل ډرینک برینک چې څه پارټي وارټي به وه دا ډیټیلز وې ښه جی 10% ډیټیل چې داسې ډایرکټر جنرل دی ذوالفقار فلحال ما ابو ډیټیل دا شیزونه نه و ورکړی صحیح دی جی نو یې ویل چې زه دوم چکر باندې راځم نو هغه کس هم غایب شو نمبر به نه اوچتولی صحیح زما هغه اپلیکیشن هم غایب شو صحیح فرست اپلیکیشن زما غایب شو ها تاسو چې اف ای ای کیمرې کې وګورئ که نه زما دونه چکر دی چې یو ورځ ما چیغو سره مې وجړلی چې هغه کس چېرته دی کوم چې زما کور ته راغلی اما نه یې چې ډیټا وړی دی صحیح شفي مارکیټ کې د هغې بزنس هم دی د کپړو مپړو اینډینګ کې ها تاسو هغه له ډیټا ولې ورکړو مطلب اپلیکیشن ما ورکړی و که نه ها، هغې په ریفرنس دا راغلی نو ما ته خو دا معلوم ایف آی ای پر ریفرنس او باندې جی که ها نه اف ای ای نه راغلی که صحیح نه صحیح نو فرست ویزټ کې خو بیا 10% پوینټ واخیستو که نه صحیح نو 10% کې هم خرڅ شو ها چې ډیټ هم سنسټیو و که نه بیا شپې لوکیشن د هغې پارټي ډیټیلز صحیح دلته ټي بي کنټرول پروګرام چې کوم ډایرکټر جنرل و ډاکټر مدثر ها های پروفایل کس و بیا دا میډیا پرسن زما هسبینډ چې وه ها زمونږ چې د خوله کیس و دا دوه کیسونو کې پټ شو دریم کې هم دا نه و راغلی اشتهاري دی صحیح نو دی عدالت راته خوله راکو صحیح دی جی نو دا مخامخ را نه لو اوس پورې ها منځ کې هم د دوی خو دا واکنه چې ماله به ټریپ کړي نو دوی خرڅ شو صحیح نو یې نه پس بیا ما دوباره اپلیکیشن چې ورکو که نه هغې باندې تاسو وګورئ چې ما سینسټیو ډپارټمنټس ته وویل صحیح دی جی ټول د ډایرکټر جنرل سایبر کرایم د پی ټي ای آی بي ټول ډپارټمنټ دا تاسو اپلیکیشن دا ورکړي سیکنډ وه ها دې اپلیکیشن باندې بیا دوی راته ډایري نمبر هم راکو صحیح دا اپلیکیشن بیا دوی سایبر کرایم ته موو کړو نو سایبر کرایم هم څه دې کې کار نه وکړو نو بیا بس ما سره خو لار نه وه ټریپ کېدم ما ته زما ویډیو به دوی ولګر ویډیو به ښکاره کې دا ښکاره کو ها هسبینډ سره بیا چې واشروم ته څه وخت ځم دا به ګوګل براوزر کې څنګه چې یوټیوب نوټیفیکیشن راځي که نه چې دا افغان ټي وي چینل دا سانګ رالو دا اپیسوډ پی ټي وي ها داسې به نوټیفیکیشن راتله ګوګل کې براوزر کې ها نوټیفیکیشن فار یو ها بس ما چې کلیک کولی نو هغې کې به ډیټیل واچ ستاسو چې کوم پرایویټ ویډیوز د خپل خاوند سره هغه به تاسو ته ویډیوګانې به جوړې شوي وي به درته رالي بالکل بالکل ښه په هغې دا به بیا ما ته ښکاره کېدی بیا هغه ویډیو غایب شو ښه زه په شکي شوم چې دا لایو ویډیو څنګه جوړېږي نو تاسو بیا هغه خپل چې کوم هسبینډ و هغه سره هم دا شریک نه کړو چې دا وویل ما ورته وویل که نه خو ما سره پاک سیکرټریټ ته ساجد حسین توري زموږ لیبر منیسټر د فیډرل ګورنمنټ کې د پیپلز پارټي ښه دا خاوند مې را سره تللی دی ښه هلته تاسو کیمرې به وګورئ پاک سیکرټریټ کې هم به ریکارډ وي ظاهر دی ښه انټري به زما شوی صحیح نو ما یې نه هیلپ ریکویسټ وکړو چې زما هیلپ وکړه چې دا پروټیسټ نه پس دا کار را سره شوی دی 16 مې باندې چې کوم تھریټ ما ته د یونیسمر ورته فیک یونین ګروپ چې ما له تھریټ راکړو ښه نو ما تاتاره پولیس سټیشن کې دا اپلیکیشن هم ورکړی دی چې زما جان ماله عزت لا خطره دی ښه نو 21 ته باندې زه هیک شوم صحیح نو ما سر تاسو لږ زر را سره هیلپ وکړئ نو هغې ما ته ما ته نمبر راکړو صحیح زه طاهر سر ته چې رالم نو طاهر سر راته وایي چې آپ کی ویډیو تو نہیں ہے سوری ټو سے یو فیمیل ته چې داسې کوېسچن تاسو یو افیسر وکړي
نو چې ننګي ویډیو وی به نو زه خو به موبایل فرینزک له نه ورکوم. صحیح. تو میں تو سے ډر گئی. ما ورته ویل سر زه تاسو ته وایم چې زما کور کې لایف کیمرې دي، زه لایف کیپچر کېږم لګیا یم. صحیح. تاسو راته دا کوېسچن کې ما ویل یو غریب کس خو ستاسو لاس کې تباه او برباد شي، سپیشلی ښځه. نو زه هلته نه واپس رالم. هغوی ته خو دا معلوم نه و چې زه خپل هم های پروفایل فیملی نه یم، لا بیوروکریټ څنګه یې، لا افیسر چې ټیچر زما هراسمنټ زما ټیچر شوی یا د هغې چیټ. زه خو اوس مینټلی خو زه پریپیر وم چې داسې کسان دوی کوي. نو زه د یېرې کور ته رالم. نو بس بیا سجدې کې زه ډېر زیات بس الله پاک نه مې توبه وغوښتې. ما ویل ما لار راکړه. هغه دې کې زیارت عاشورا وظیفه مې شروع کړو. د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه صدقه مې واخیستو. ما ویل چې د هغې مصیبت نه غټ مصیبت نه دی. نو چې دا کوم هم کسان دی که نه معلوم. نو ما دا وویل چې د دې ګروپ نه الله پاک بس زه آخري لاست سونیا یم. نور قوم کې څوک میل فیمیل د دوی نه ټریپ کېږي. صحیح دی. نو دې کې اچانک ذهن کې دا رالو چې کینټ ته لاړ شم. ولی چې ما ته ہر کس آفس کے بعد آویل چې اتنی ہائی پروفائل ہیکنگ میڈم یہ تو صرف ادارے کرتے. یو سوال یا نشان واقع نا چې امی ابو ته ما وویل نو او هم راته دا وویل چې دونه هائی پروفائل ہیکنگ ولی ستا کور کې څه دی. یو سوال یا نشان زما ذات یو سوال یا نشان جوړ شو، ادارې هم یو سوال یا نشان جوړ شو. او دا چې د دې ویډیوګانو باره کې ستاسو بچو ته پته ولګېدله د هغوی څه ریاکشن مطلب هغوی تاسو ته سټارټ کې خو زما بچي ما سره و. زما لور چې کوم دی هغې ما ته ویل چې ماما دوی هراسمنټ کوي، ته هراس کېږې لګیا یې. د لایف ټول بیټل ستا یو جنگ چې کوم دی دا یوازې تا ټول بیټلز ګټلی دی او ورسره یې مقابله کړې ده. او د دې هیکرانو مقابله نشي کولی. بی سټرانګ. نو فرست چې ما پریس کانفرنس وکړو نو بچي ما سره ناست و. بیا چې زه کینټ ته کله لاړم نو زما لور زما سره وه. قسم دی هغې ورځ زما سره واپسي رکشې پیسې وه، روټۍ پیسې نه و. زما چې ایپس وه ټول ایزي پیسه ایپ، موبي کیش، دا ټول ایپس زما موبایل نه دوی واخیستو. میس یوز یې کولی. زما کلاینټس نه پیسې هم واخیستو، زما بینک اکاونټ هم میس یوز و. صحیح دی. هر چیز بس دوی هیکرانو بس ټول ما تباه کړو. چې زه پریس کانفرنس مې وکړو نو دلته صحافیانو هم راته دا وویل چې اتنی سینسٹیو ہیکنگ نہیں، یہ صرف اداروں کا کام ہے. ایون کہ نیوز بڑا چینل ہے، نیوز زما ډیټا کیپچر کو نو په ټي وي هم اوس پورې هم رانلو. نو هم راته دا وویل چې میډم اداروں پہ اتنا یقین نہ کریں، یہ اداروں کا کام ہے. ما ورته وویل ولی زه سوري ټو سے زه د اسامه بن لادن ګرل فرینډ یم چې ادارې راځي او چې ادارې راځي نو کیدای شي 2500 کنټیکټس دی، 3000 دی، 4000 کنټیکټس دی. کیدای شي ما ته پته نه چې چا سره زه خبرې کوم، فین فالوور دی، لا کلاینټ دی، نه څوک زما یونین کې دی، هغه دهشتګرد دی، ما ته پته نه. خو زه خو خپله وایم چې او ادارې راشي ما ته هم ګایډ کړي، زما موبایل هم واخلي. ما ویل زه به ولې جرېږم چې زما زړه کې چور نشته، غل نشته. او چې غل نه بادشاه نه هم یارېږي پښتو کې وایي. دا خبره ده. نو ځکه چې زه کینټ ته لاړم د یېرې لاړم. نو ما ته دا هم نه و معلوم چې کوم افیسر سره به میلاوېږم. نو ټیغې مې ډېر وواله. نو یو هم د سپاهي راله بیریر نه، بل هم ما نه خو هغه هم برګیډیر نه کم نه دی، قسم دی. ما او په ما سر لاس کېښودې، راته وویل امی جی، آپی جی، انټي جی ولې جاړې؟ دونه پرسنل هیکنګ، سینسټیو هیکنګ دا چا وکړو؟
مه یریږه څه به نه کېږي تا ته صحیح دلاسه یې درکوله ما ویل چې دا موبایل والا اوس ګورئ تاسو چې سیول ډپارټمنټ کې چا هم دلاسه رانه کو صحیح یونیورسټي ټاون تھانې کې تاسو لاړ شئ مې نه اوس پورې زما متعدد اپلیکیشن ما سره کاپیز شته دوی یو باندې هم کار نه وکړو سیکیورټي ریسک کې د تارا پولیس سټیشن کې یو 16 مې ول پروت دی یو د اکسیډنټ ول پروت دی چې هغې نه پس ما استعفا ورکړو که نه دا دوه به د تارا پولیس سټیشن کې به تاسو ته به میلاو شي د اکسیډنټ دا څه کیسه وه مطلب دا چې دا اوس دوی پورې ورسېدم که نه چې دوی معلوم شو دوی ته نو ډایرکټر ایجوکیشن دی کې زما فیملی هم یوز کو نو مخکې دا دی چې زه دا وایم چې احتساب زما فیملی نه مخکې شروع کوي زما دا ټریپډ هزبینډ ایکس هزبینډ کزن چې زما وه چې ټول سیم هر شیز د هغې په نامه دي ٹھیک شو زما امي زما کور کې راځي لور ته دلاسه نه راکوي لکھپتی امی میں دے دونوں جائیداد دے گنڈپور فیملی کے دے سردار فیملی دے ابو ہم ریٹائرڈ سیکٹری یا ڈائریکٹر جنرل دے عام کس نے دے رور سرا میں دونوں جائیداد دے زمخ کے احتساب دا ویم چې دا ڈی جی آئی ایس پی آر سر دا حضرت عمر فاروق پشان خپل دے لور ته راشي زما کور نه د احتساب شروع کی وایي چې زما امی زما کور ته رالو بغیر د دلاسې امی راته ډایرکټ هم دا وویل چې ځان هم خیال وساته چې آرمي نشې هم کوئ په کس فیک کسان راوړي لایف کې نیوډ ویډیوګانې جوړي ما ویل امی ته چې دا الزام لګې کله چې زه آرمی پورې ورسېږم که نه نو مخکې به زه تا پیش کوم چې دا خبره تا له چا کړې ده نو امی خو راته کس خو نه وویل چې څوک دی که نه صرف خبرې وکړې نو هغې نه پس امی زما ټول کرایې زما فاینانشل سپورټ هر چیز امی مې بند کړو په دا الزام هم و چې آرمی هم پې ډرګ کوي یا دا کوي نو مخکې زه دا وایم چې زما امی اکاونټ چیک وکړي چې چا ورته وویل دا فیک آرمی څوک دی چې چا ورته دا وویل لا فیک آرمی څوک دی چې دوی هم خپل دولت نه یریږي لګیا تا زما هیلپ نه کړي دوی ته خو پکار و چې زما وکیل له ډبل فیس ورکړی و چې زمونږ لور عزت پاتې شي بالکل دا یریږي یو هم افیسر ډیمانډ کوي اچھا دې پریس کانفرنس نه پس نیوز نه چې کوم کسان وه دوی راته وویل چې صاحب آپ کو پھر بلا رہے ہیں وہ اس کیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں سیکنډ ټایم دوباره لاړم نو اوس زه مینټلی پریپیر وم ولې چې 3 میاشتو کې ما دوی ډېر سټډي کړی و نو لږ سټرانګ شوی وم دوی له ما چیلنج هم ورکړو چې تاسو دا ویډیو اپلوډ وکړئ 30 سیکنډ نه ما 3 غنټو چې ستاسو نه کومې ویډیوګانې شوې چې کوم ماله تھریټ وکړه نه نو ما ورته ویل چې ته څوک مسټر ایکس لا مسټر وایې که نه ځان له به ما ویل دا اپلوډ کا $1 وګټه څونه چې لکه دا ویډیوګانې به د ډالرو ګټلو دپاره ستاسو نه کولې ستاسو په خیال دا مقصد نور مقصد وا چې دا سینسټیو ډیټا چې راسره وکړه نه منیسټرانو لا نیب ججز لا ابو ضمانت دپاره چا سره ما خبرې کولې 1000 په تعداد کې فیمیلز چې زه ایونټ ارګنایزر یم کراچۍ نه دې پورې ما خو فایلینګ کتلی وکړه نه چې 2013 نه دوی فایلینګ کړی و 2022 پورې ډیفرنٹ ګروپس نه نو تاسو سره دا سنسټیو ډیټا چې دا د مختلف افیشلز او اعلی چارواکي یا حکام چې دي هغه تاسو ته څنګه په لاس باندې رال دا خو ډېر نه سنسټیو ډیټا داسې نه و زمونږ کور ذاتي ډیټا و لکه څنګه چې زما ابو یو سیټ باندې و چې دا اریسټ شو نو اریسټ نه مخکې چې تھریټ میلاوی دی نیب طرف نه لا نیب ټاوټ پیسو پارا دا وویل یو خو ټیچر هم دی موږ سره دلته ګدون کې ثوابي کې هغه ډاکټر بلال جو ایډمن افیسر دی دا کرپټ دی کیس کې د ویب سایټ کې هم دا هم د دوی ټیم جوړ شوی دی هغه ټاوټ نیب لا هم کار کوي صحیح ډاکټر بلال پاره هم کار کوي ورکوټ شانته یو ځای جوړ کړی دی ووکیشنل ټایپ مریم نامه یې ده
نو 10 لکه ما نه واخیستو. ها 10 لکه روپۍ د څه دپاره واخیستې تاسو؟ د نیب ریمانډ دپاره چې دا ریمانډ به د ابراهیم جج صاحب به کم کړي. نیب جج و که نه ویل چې دا زما ماما ده. ابوی شوګر پیشنټ و، هارټ پیشنټ و. زمونږ خو زړه خوږېدی که نه پلار وي. بالکل پلار دی. نو ذاتیات هم ډېر زیات و ورسره. دا پرویز خټک خپل کار پرې وکړو نو ذاتیات باندې رالو. نو ډېر سخت ریمانډ و. نو دې راته دا میسیج وکړو مریم زه لاړم د دې ځای هم راته معلوم دی، زه ډي جی آی ایس پي آر سره ځم ټول شواهد به ورکوم. نو شرط دا دی چې د چا نامه زه اخلم لګیم که نه دوی کوټ ته هم لاړ شي که نه زما خبره به دا وي چې ټیک دی زه کوټ هم فیس کوم، زه نه یریږم. نو زه خپل موبایل ډیوایس ډي جی آی ایس پي آر سره له ورکوم تاسو هم ورکوم. بس صرف زما دا ډیمانډ دی اوس دوی سره. زه کیس هم فیس کولی شم. یو عزتدار انسان سره چې که نه هغه صرف عزت دی. بالکل چې هغه عزت ټریپ شي که نه دا غیرت ټریپ شي که نه نو دا پاکستانی قوم هر څوک منافق نه دی. بالکل هر څوک چې کوم دی کریمنل نه دی. صحیح. زه یو ښځه یم خو الله پاک خپل ایمان دولت دونه راکړی ده چې خپل قوم لپاره ما دا یو ضد ووایه لا یو غیرت ووایه یا چې زما عزت خو لاړو نو څوک بل سونیا بني انشاءالله. دا بله دغه چې دی ستاسو ته چې کوم ډیمانډ تاسو نه شوی و د لایو ویډیوز هغه کیسه څه وه لږ زموږ کتونکي په دې باندې هم خبر کوي. هغه کیسه دا و که نه چې دوی زما مخکې ټولو نه مخکې دوی سنیپ چیټ اپ کې زما ډیټا ډېر زیات و د بیوټیشن فیملی. صحیح. نو ټول ایډیټرز ما د فنګر ټپس باندې زما ټول ایډیټرز اپس راته یاد دي. صحیح. نو ټول چیزونه په دوی قبضې کې لاړو. نو دوی راته وویل چې مونږ لا اجازت راکړه چې مونږ دا ویډیوګانې چې دی دا به مونږ اپلوډ کوو او ډالرز کې به پیسې میلاویږي نو مونږ پارټنرشپ کوو. طالب هم حصه میلاویږي مونږ ته هم حصه میلاویږي. تاسو نه به چې کوم پرایویټ ویډیوز کېږي هغې کې به تاسو ته هم حصه میلاویږي او مونږ به مخلو ډالر به په دې باندې ګټو. دې کې یو آپشن تاسو ورسره ولې اګري کړه دا خبره؟ ما اګري مخکې خو نه وکړې که نه زه خو پریشانه وم چې دا زما اپس چېرته لاړه دا فایلینګ ولې کېږي دا ډیټا وایس څوک اخلي لګیا د زما موبایل نه زه خو په دې کې پریشانه وم. نو چې دوی ډیمانډ راته وکړو که نه एकदम زما ذهن ایجوکیشنسټ وم که نه مونږ خو په نیګیټیو پازیټیو هر شیز باندې سوچ کوو. صحیح دی. څنګه چې زرداري صاحب ته وایي چې گیم چینجر دی نو داسې کیدای شي زه کوم داسې لورې ما چې زه اے بي سی پلان سره خپل کار کوم. نو ځکه एकदम مایند کې رالو چې دوی ته اګري کا. ما ورته وویل چې لږ ما ته د دې بزنس تاسو دا ووایه ډیټیل چې زه لږ پوه شم نو زه تاسو سره اګري کوم. نو زما لایقي اکاونټ چې کومه بزنس اکاونټ په هغې دوی ما ته نوټیفیکیشن راکړو چې لایو نوټیفیکیشن مونږ جاین کا. ما چې جاین کو نو هغې کې ډېر ولګر خبرې دوی ما سره وکړو چې مونږ داسې فین یو ستا داسې فین یو. نو بس ډېر حوصلې برداشت سره مې خبرې چې دی ما برداشت کړی دی دا صرف الله پاک ته پته دی. صحیح دی. نو دې نه زه دوی پورې ورسېدم بیا چې دا خو صرف پښتانه نه ده دې کې خو پنجاب هم انوالو دی. یا لایکي کې کوم کسان زما فین راتله که نه ما ته نوټیفیکیشن به راتله نو بیا هغه ویډیوز جوړ شو هغه لایو رالل که نه دا راته ووایه. لایو ویډیو خو دوی ما ته مخکې ښکاره کړو که نه څه وخت چې زه باتروم ته تلم چې زه باتروم نه رالم چې اوس به ما موبایل واخیستو نو هلته به نوټیفیکیشن رالو نوټیفیکیشن فار یو ګوګل براوزر. په باتروم کې دننه چې د کیمره سیټ شوې وه صحیح اوس هم شته نو هغه لرې کېدی نه شي خو اوس هغه خو سینسټیو ډپارټمنټ صرف لرې کوي که نه ما ته څه پته دی چې دا کوم بجلي تار کې دی لکه تاسو نشئ لرې کولی کوم چې ما ته معلوم شو هغه ایم آی کس چې راغلی و هغې راته پوه کړو که نه هغه خو فایبر کې وه
ها ټلیفون فایبر فلیش کې ها د ډیوایس نه ام صحیح دا جج صاحب تم ها دا ښکاره کو ها پریس کانفرنس کې هم ها کوم چې زما پارلر کیمرې وو دا یې بلوټوث د کنیکشن و د میموري کارت ها هغه مې وویستو ها داسې شیزونه خو ما سیف کو نو چې کوم اوس بجلی وایرینګ کې دی دا لایټ کې دی ها بجلی نو تاسو په خپل کور کې نه وای کنه چې خلکو دومره کیمرې لګولې تاسو کور کې نه وای ما تاسو ته وې کنه چې کله چې څوک های پروفایل کسي کنه ها دا تاسو چې کله خپل کور اخلي لا خپل کور جوړي خجي لا تاسو پراپرټي ډیلر سره رابطه کې چې زه د کرایې رنټ باندې کور اخلم لا بزنس لا ځای واخلم ها نو تاسو های پروفایل هیکینګ خو دوی درې څلور کالونه مخکې کړی د دوی نظر خو تاسو باندې 24 غنټې صحیح نو مخکې چې تاسو ګورئ دا پراپرټي ډیلرز مونږ ته وایي کنه لاس ورځو پس به کور ملاویږي ها 5 दिन बाद घर मिलेगा داسې کنه صحیح چې خپل کور مونږ جوړو نو مونږ خو په دې سر باندې نه یو ناست کنه الکټریک سامان کوم ځینه راځي لا چې ما په سر ناستم یو نو ټریپ سامان الته ها ټیک مخکې نه ټریپ مخکې نار سیټ شوی پروت صحیح دا کور چې ما ته ملاو شو نو 25 ورځ خو پکې مینیجر باندې کوله ها دې پورې دوی وینډوز کې هم فایبر سیټ کو صحیح بجلی کې هم سیټ کو بیا چې زما کور کې هغه ورکرو هغه خاوندم سوشل اکټیویټیست و ما ډیټیل ټول دې کې لیکل لري الیاس نامه و د خزر نامه مهنور و دا چې هغه راجا خان خلیل نظام الله مین کریکټر چې کوم چې مخ کې دوی نکاح کې مالا ټریپ کو ابو راته خلا کو نو د دوی پلان کینسل شو کنه کینسل نشو ختم شو نو ځکه دوم بیا کس دوی راوسته نو مهنور چې کومه دې ما پالر کې کار کولې کنه نو چې دا وړا سکیم کنه مایکروفون چې په سیټ باندې هم لګولې شي په لایټ کې هولډر چې کوم دی دا سٹارټر دی بجلی بلب دی دا خو دوی ورکران کوي په دې ټول ارسه کې کیمرې لګېدلې وي او تاسو بیا سمشتا زه خو کور کې خبرې نشم کولې چې زه څنګه خبرې کوم کنه چې اوس زه تاسو افیسر از راځم چې کار دی موبایل کې خو دوی اروي نو دې کې خو تاسو داسې نه کوئ چې دا کور بدل کړئ بل کور پھر تو میں نے ہار مان لی مزہ تو یہی ہے کہ میں نے ان کو چیلنج دے کے گیم کھیلیا آپ دیکھیں 8 مہینے سے وہ میری نیوڈ ویڈیو لے کے بیٹھے چلا کے دکھا نو تاسو پرایویټ لایف چې دغه اوپن سیکرټ جوړ شوی دی نو پکار نه چې مطلب بل ځای ته شفٹ شي یا نا شفٹ تو ہو جاؤں گی لیکن پہلے میں خلیفہ وقت کو تو بلاؤں نا اچھا پہلے میں خلیفہ وقت کو تو بلاؤں نا کہ اپنی رعایا کے پاس اپنی بیٹی کے پاس آئے جس نے اس ایسے کرمنلز کا مقابلہ کیا نو نن اتم میاشتو شو نو هر قسم ما باندې ظلم وشو زهر مال راکو دا اکسیډنټ 2000 می شوی دی دا ګوري نشان تاسو خلام تاتارا پولیس سټیشن کې هم زما یو ریپورت اکسیډنټ څنګه وشو مطلب تاسو ته مخې ته سره لګاړي وغیرہ څنګه چې اوس ما ته خو پته د زما لایو لوکیشن دوی ټریپ کوي لګیا د پرمیشن آن د هارډویر نه ګلوبل زما سیم هم ګلوبل شوی دی کنه किसी भी कंट्री में मेरी सिम काम कर रही है जो मैं अभी तक गई नहीं बाहर خو لکه تاسو چې دا کم سیزونه وس تاسو کم ټریپ یې دا په خپل ارادي تور وز نه غواړئ چې دا سیزونه بدل شي مطلب زه اوس خپل دا نه غواړم چې سپورې ډي جی آی ایس پی آر سر ناراضي خپل لور لا دا سیستم نه ختمي نو دې پورې زه اوس د کور نه نظم صحیح ده ولی چې جج صاحب هم سختی سره آرډر کړی دی اف آی اے یا سایبر کرائم دا چې د دې بیان واخلي په ایکشن وکړي نو ایکشن نه پس خو گرفتاری کنه یقینا نو لا اوسه پورې عمل درآمد ونه شو سایبر کرائم اف آی اے بیان دا و عدالت کې چې دا هیکینګ شوی هم نه دی جبکې ما سره سکیم هم دی زما موبایل زما ماشومانو موبایل دا ټول هارډویر سپورټډ دی
موبایل هم ټریپ دی، اکاونټس هم ټریپ دی، کور کې هم سکیم دی. بیا هم سایبر کرایم اف آی ای وایي چې هیکینګ نه دی شوی. دوی ټولو چې وکتې نو هیکینګ اکاونټس کې چې د دې فیملی خو اوس دې سره سپورټ نه کوي، نو اوس زیات بلیک میلینګ شروع شوه چې زما جاب هم ختم، هر طرف نه مینټلی ټارچر کوي. او ستاسو کیس روان دی په عدالت کې؟ جی عدالت کې خو روان دی. عدالت کې خو 22A کیس رولز چې دی نو چې جج تاسو له فیصله راکړي نو بیا اوس اف آی ای سایبر کرائم ډپارټمنټ چې دی دوی ته پکارو چې اوس پورې به زما بیان به دوی اخیستی یا دا اکسیډنټ به نه وه شوی. نو چې دوی بیان لا پورې نه دی اخیستی، مخکې نه دوی وایي هیکینګ هم نه دی شوی. سی ایم کس دی یو تصوات نجیب نامه دی، زمونږ سیکرټري پی ایس دی، ورکر ویلفیر بورډ سیکرټري پی ایس دی نجیب. یو ځل نجیب راته ویلی و چې میټینګ دی سی ایم سره، د شاه ذوالقرنین زما میل چیرمین چې دی پیپلز پارټي سره هم ریلیټډ دی، دی راته وویل چې نجیب ټایم واخیستو نو ویزیټینګ کارډ هم جوړ شو نو تاسو میټینګ ته لاړ شئ. ما ورته صاف انکار وکړو چې زه دې سره میټینګ نه کوم. نو زه خپل موبایل ورکوم، نجیب موبایل هم ډي جی آی ایس پی آر سر واخلي، آسی هم پته به ولګي چې څوک دروغ وایي. بیا چې زما دوی چې اوس زما سسپینشن وکړو که نه، زوړ انکوایري یو شروع د نوی ډایرکټر امجد صاحب، هغې باندې چې ما سټې آرډر واخیستو نو هغې ججمنټ شیټ هم ډېر سټرانګ دی، 14 سکیل ټیچر دوی ما باندې پرنسپل وکړو. نو په سټې آرډر باوجود هم زما سروس کنټینیوټي دوی اکسپټ نه کو، لا کینسلیشن هم نه ده کړې د سسپینشن. ٹھیک شو. ستاسو اوس بنیادي مطالبه څه ده؟ زما ډیمانډ اور صرف ډي جی آی ایس پی آر سر نه دی چې اوس به لږ اردو کې وایم. ملکي چې کوم نور د انصاف ادارې دي هغې نه ستاسو دغه نشته، اعتماد نشته چې عدالت به تاسو له انصاف درنه؟ عدالت خو ما له انصاف راکړی دی شکر الحمدلله، خو اف آی ای یا سایبر کرائم اوس پورې بیان هم نه ده اخیستی. صحیح. عدالت نه ما ګیله نشته دی. ټیک. شکر الحمدلله 22 کیس کې عدالت ما له انصاف راکړی دی، جج صاحب راته انصاف راکړی دی. نو اف آی ای یا سایبر کرائم اوس پورې چې ما نه دوی اخیستی وي بیان، خو نه زما اکسیډنټ شوی و، نه به ما اف آی آر کړی و، نه به ما ریزاین کړی. اوس چې ما ریزاین وکړو نو ریزاین کې د دې کریمنل سټول نامه ده، سی ایم د دې نامه پریس کانفرنس کې ما ورکړی دی. او زما ډیمانډ دی چې ډي جی آی ایس پی آر سر راشي چې دونه د سینسټیو هیکینګ دی چې پکې هر څوک وایي ادارې انوالو دی، نو سر زما ریلیز وکړي، کور هم ریلیز وکړي د هیکینګ نه، کریمنل پورې هم ورسېږي، زما ډیوایسز حاضر دی زه سر ته ورکوم. نور چې کوم دی بس سیکیورټي صرف زما ډیمانډ دی. ما ته ایزایلم هم آفر شوی دی، د دوی ټمپر کسان راغلی دی، ما سره ثبوت دی چې ایزایلم وواړه کینیډا ته لاړ شه 24 غنټې کې به تا ته ویزا میلاو شي. ما ورته انکار وکړو، زه دې ملک نه بیخي نه ځم، بس صرف دونه سیکیورټي راکړي چې زما وکیل هم سیکیوري، زم سیکیور ما. زما ابو ته دوی اپروچ کوي لګیا ده چې دا خپل ریزاین واپس واخلي. ٹھیک شو. دا بس صرف مونږ له سیکیورټي راکړي ډي جی آی ایس پی آر سر. زه د ملک نه بالکل نه ځم، خپل ډیوایسز هم ورکوم، د کریمنل چې کوم دی دوی هم خپل ډیوایسز ورکړي. عمران خان صاحب ته زه دا وایم چې مسټر ایکس مسټر وائی د سی ایم دی، کیبنیټ دی، کے پی کے مثالي پولیس دی، اوس راشي ما سره هم دی انصاف وکړي. بس نور چې دا زه پیپلز پارټي ما جاین کړی نه، اوس زما اراده جاب بالکل نشته دی، زه اے این پی به جاین کوم انشاءالله، غلام احمد بلور په سرپرستی کې عوامي کار وکوم انشاءالله تعالی څه پورې چې زما ژوند دی. نور دا چې ما ته فرنټیر سرحد واپس ملاو شي، صرف پښتانه حکومت نه چې سرای کی، زه سرای کې ما بیسیکلی سرای کی، هند کو، کوهاټ، هزاره چې زمونږ سره انصاف وشي، چې سرحد د فرنټیر یې که نه بیا به مونږ یو ځای کې اوسېږو انشاءالله په امن و امان. ډېره مننه سونیا شازیل صاحب ستاسو د وخت راکولو، او الله دې وکړي چې تاسو ته د دې ملک د ادارو نه
انصاف ترلاسه شي ستاسو دغه غوښتنه د ډي جی ایس پی آر نه ده خو عموما دغه غوښتنې خلک د حکومت نه کوي د عدالت نه کوي نو زمونږ دغه دعا ده چې تاسو ته انصاف ترلاسه شي او چې کوم په دغه تاسو سره قابل اعتراض ویډیوز جوړ شوي دي چې کوم تاسو په کور کې سکیمز وغیره چې دي هغه لګېدلي دي کیمرې لګېدلي دي خفیه نو هغې کې چې کوم ککړ خلک دي هغې خلاف ستاسو د کاروایي غوښتنه ده نو دغه چې کوم متعلقه چارواکي دي هغوی ستاسو غږ واورېدلو تر یو بل پروګرام پورې ما حضرت یوسف ته اجازت راکړئ د الله په امان لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون